السلام علیکم ملګرو، یو بهترینه ویډیو سره شریکوم د راشد خان مینوال. صرف افغانستان کې د راشد خان مینوال نه، راشد خان مینوال د دنیا په هر ګوټ کې دی. راشد خان د افغانستان لپاره کمې نه بلکې د لاهور قلندر لپاره هم کمې محسوس شو. دغه ویډیو سره شریکوم په سر کې دا کوم ویډیو چې چلیږي دغه سره شریکوم چې د راشد خان مینوال څومره خپه دي پر راشد خان پسې، او د راشد خان څومره ارمان کوي چې لاهور قلندر سره څه کال راشد خان وي، نو دغه حال به د لاهور قلندر نه وي. لاهور قلندر 5 میچونه کړي دي او 5 وړي بل دي. د دې نه مخکې افغانستان سریلانکا سره سیریز وکړو، په هغه کې افغانستان 5 میچونه وبیل. دغه د راشد خان دغه مینوال چې څومره دي، دغه اردو زبان والا لاهور کې چې څومره د کرکټ فینز دي او د لاهور څومره دغه کرکټ مینوال دي او د راشد خان مینوال دي، نو دغه ویډیو سره شریکوم تاسو د دې مینوال د راشد خان د مینوالو خبرې واوري، به نورې خبرې کوو. راشد خان के न होने से बहुत ज्यादा उसकी कमी महसूस हुई. अगर वो होता तो इंशाल्लाह लाहौर ने ये मैच जीत जाना. लाहौर आने की वजह सिर्फ आखिरी ओवर जो सलमान खान को दे देते तो इसमें जीतने वाली बात थी, लेकिन स्पिनर को जो हमने तब्दील कर दिया ना, उसमें जरा हमें भी लगा कि बस एंड हो गया. ब्रदर लगातार 4 मैचेस खेल रहे हैं, मिडल ओवर में इनकी विकेट नहीं निकल रही. किस वजह से निकल रही? सिर्फ राशिद खान की कमी की वजह से. इनके पास मिडल ओवर में विकेट लेने वाला बॉलर ही कोई नहीं. मिडल ओवर टफ गुजर ही नहीं रहे कि वो सिंगल निकाल के ओवर खत्म कर. खान होता ना तो यकीनन पुलाड़ को भी उसने आउट कर देता था. मैच लाहौर ने वहां से जीता और राशिद खान आई मिस हुई. ملګرو دغه ویډیو تاسو وکتل، د راشد خان مینوال وایي د وکټ اغستلو والا بالر په لاهور په ټیم کې نشته دی. یو ملګری پکې دا خبره کوي، بل ملګری پکې وایي د راشد کمې موږ ډېر زیات محسوسو، ډېر زیات محسوسو. بل ملګری پکې وایي چې راشد خان د لاهور په ټیم کې وي نو فولاد به 59 نه والي، فولاد په شان بیټسمنان به هم اوټ کولې. یعنې د راشد خان کمې دغه خلک ډېر زیات محسوسوي د لاهور په ټیم کې. سکال راشد خان نشته دی. لاهور ټیم چې دی چمپیون پاتې شوی، تیر کال 2023 کې چمپیون پاتې شوی دی. راشد خان ورسره بهترین بالینګ به کو، بهترین وکټ به اغستې، په فائنل کې مطلب بهترین بالینګ کړو. سکال لاهور قلندر سره راشد خان نشته دی، میچ نشي ګټلې. زه دا نه یم چې خامخا راشد خان پوهه نو راشد خان به ټول میچونه ګټلې لاهور ټیم له، خو هغه قسمت چې کوم نه بن شوی دی. راشد کمې د کرکټ مینوال ډېر زیات محسوسوي چې یقینا چې راشد خان یو بهترین بالر دی، وکټ اغستلو والا بالر دی، میچ کې خوند راوستلو والا بالر دی. نو راشد خان چې څومره موږ تعریف وکړو هغه به کم یو بهترین بالر دی د نړۍ په سطح باندې، د دنیا په هر یو لیګ کې لوبېږي او تیر ځل په اصل ډېر زیات خوندور یقینا چې لاهور قلندر سره راشد خان وو. نو دغه د راشد خان مینوال چې په اردو زبان کې خبرې وکړې، تاسو ته مې هغه خبرې هم شریکې کړې چې هغه په زړه باندې کوم ارمان و، هغه څه خبرې د راشد خان په اړه باندې کړې وي. د ویډیو کتل ډېر من ویډیو به ضرور شیر کوئ مخکې د نور ملګرو سره، ځکه چې د راشد خان مینوال اردو زبان والا چې څومره دي په لاهور کې هغه ټول خپه دي چې راشد خان څه کال په فیصل کې نشته دی او موږ ډېر زیات خپه یو او فیصل څه کال بالکل خوند نه کوي او لاهور قلندر ټیم ډېر سخت په مشکلاتو سره مخ دی. د ویډیو کتل ډېر من ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ، زموږ پیج هم سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور تازه معلوماتو لپاره. نور خو لرئ د الله په امان.